امارات په تیر یو کال کې د کابل ولایت امنیه قومندانۍ کړنې او لاسته راوړنې. هغه مطبوعاتي غونډه چې په همدې موخه جوړه شوې وه، لومړی د کابل ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مفتي عبدالصمد حنفي خبرې وکړې. ویل چې د تیر یو کال په پرتله د کابل امنیتي وضعیت ښه شوی او د جنایي پیښو کچه تر ډیره بریده راکمه شوې ده. اوس الحمدلله د کابل د ښار په سطحه باندې جنایي پیښې په هغه انداز باندې نه دي لکه کومې چې مخکې وې. د بیلګې په ډول که موږ راواخلو د کابل په ښار کې د موټرو غلا، نو موږ د تیر وخت کې د هغه وخت سوابق او اسناد موږ سره شته. داسې ورځې ډېرې راتللې چې په یوه حوزه کې 15 موټر ورک شوي دي، او موږ اوس داسې ډېرې ورځې لرو په کابل کې چې په ټول ښار کې یو موټر نه وي ورک شوی. کله ناکله کوم جرمونه کیږي، خامخا د هغو جرمونو عاملین نیول کیږي او تر دې پورې چې محکمې ته محاکمو ثلاثو ته د هغو دوسیې رسیږي او بالاخره په هغو باندې د شریعت له حکم سره سم هغه سره همغو ته جزا ورکول کیږي. همداشان د کابل ولایت امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د تیر یو کال په لړ کې د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه داسې وایي. الحمدلله امنیتي ځواکونه په تیر یو کال کې له هر ډول جنایي جرمونو، تروریزم، قاچاق کوونکو، د عامه نظم اخلالونکو او نورو برخو کې د پیښو مخنیوی او د مجرمینو نیولو په برخه کې شاهکار کړی دی. لا هم په دې برخه کې به مشکلات ځینې موجود دي، نیمګړتیاوې به وي، خو د ولس څخه هم غوښتنه کوو د دوی پر مخ باندې موږ د پولیسو سل شماره فعاله ساتلې ده چې وړیا 24 ساعته کولی شي چې هغې شمارې ته زنګ وهي. هغه مشکلات چې دوی سره مخامخ شوي وي زموږ د امنیتي ځواکونو سره شریک کړي. د سل شمارې لاندې پرسونل چې دی هغه بیا مربوطه ارګان یا مسؤلینو ته سپاري، په ډېره جدي توګه باندې په دې باندې توجه کیږي او زموږ امنیتي ځواکونه دوی ته ځانونه وررسوي. هغه مجرمین چې لا هم دلته ولس دړي هغوی ته خبرداری دغه دی چې هیڅ کله به دوی زموږ د منګولو څخه خلاص نشي.